د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي پام وړم د کندوز رادیو څخه د دې ساعت تازه او مهم وروستي خبرونه ته. نن پنځشنبه د لړمیا د عقرب د میاشتې 21مه د 2023 میلادي کال د نومبر د میاشتې 20 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړې درته زه سیر احمد سیر وړاندې کوم. خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سره ټکی. په کندوز کې د ځانمنو کورنیو لپاره د ژمنیو مرستو ویش پیل شو. په بغلان کې د محافظوي دیوال او 2 سربندونو د جوړولو چارې پیل شوې. په کندوز کې د وزلوبې سیالۍ د 80 چپندازانو ترمنځ ترسره شوې. او په کیف کې د امریکا سفارت د روسي د هوایي بریدونو له امله په لنډمهاله توګه وتړل شو. اوس هم بشپړ خبرونه. په کندوز کې د ځانمنو کورنیو لپاره د ژمنیو مرستو ویش پیل شو. د کندوز ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست د علمي څېړنو او پراختیا مؤسسې په مالي همکارۍ د روان کال د سیلابونو له امله په زیانمن شویو 300 کورنیو ژمنې جامې او د پخلنځي توکي ویشل. له طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې مسؤلین وایي دغه پروګرام د وروستي سیلابونو له امله د زیانمن شویو کورنیو د ستونزو د کمولو لپاره د بشري هڅو یوه برخه ده. نن تاسو وینئ چې د سلمان ملک سلمان خیریه بنسټ تخوا چې تطبیق کننده ورسډي مؤسسه ده 300 کورونه هغه چې په دغه 1403 کال کې متضرر شوي په سیلابو کې دغو سره یو باب خیمه ده 15 کمپلې دي نور هغه شان دي چې هغه په کور کې اشپزخانه یا د کور وسایل دي او استفاده ورڅخه کېږي د خلکو ته کومک کوي توزیع روانه ده. سکل د سیلابونو د کندوز اوسیدونکو ته ډېر زیانونه اړولي دي. ګڼ کورونه ویجاړ شوي او کورنیو ته د ژوند کولو وسایل له لاسه ورکړي دي. په ورته وخت کې ګټه اخیستونکي د دې مرستو له ویش څخه خوښ دي او وایي چې دغو مرستو په ویش سره به اوسنی وضعیت کې د دوی د ژوند ننګونې کم شي. دوی له حکومت له مرستندویو بنسټونو څخه د دغو مرستو د دوام غوښتنه کوي. کوم کومکونه چې سوي دي دا بسنده نه دي نو له دې نه اضافه نور هم خلکو سره همکاري غواړو. دا مرستې په داسې حال کې ویشل کېږي چې لا ډېر ملاتړ ته اړتیا لیدل کېږي. چارواکو له نورو بنسټونو وغوښتل چې د زیانمن شویو کورنیو ته د اړتیاو پوره کولو کې رغنده رول ولوبوي. په بغلان کې د محافظوي دیوال او 2 سربندونو د جوړولو چارې پیل شوې. بغلان ولایت په دوشي او د هنغوري ولسوالۍ کې د کلیو او پراختیا ریاست په همغږۍ د محافظوي دیوال او 2 سربندونو د جوړولو چارې پیل شوې. د بغلان ولایت د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست ویان نورجان کاکړ وایي د کلی او پراختیا ریاست په همغږۍ UNDP د سازمان په مالي ملاتړ او د ADWS او مؤسسې له لوري د یاد ولایت د نغوري او دوشي ولسوالۍ په تپاسنګ او زهرابي کلیو کې د سباندې 40 میلیون افغانۍ په ارزښت د 140 متر په اوږدو د محافظوي دیوال او سربند جوړېدو چارې پیل شوې دي. کاکړ زیاته کړه چې د پروژې کار په جریان کې لسګونو تنه کارګرو ته د کار زمینه برابرېږي او د غراض د یاد محافظوي دیوال او سربندونو سره به زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه د سیلابونو او موسمي بارانونو له زیانونو څخه خوندي شي. په کندوز کې وزلوبې سیالۍ 80 چپندازانو ترمنځ ترسره شوې. د کندوز ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست اړوند د وزلوبې ملي فدراسیون د استازوالۍ له لوري د امام صاحب ولسوالۍ په ریګي باسو سیمه کې د 80 تنو چپندازانو ترمنځ د وزلوبې سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ چې یوه ورځ دوام وکړه
په پایله کې د میدان حکم له لوري یو اخلاق اعلان شو چې ذبیح الله پهلوان د روح الله نظري په استر حلالي دایري ورسو او د سیالي ګټونکی شو. او په کیف کې د امریکا سفارت د روسي د هوایي بریدونو لامل په لنډمهاله توګه وتړل شو. دغه سفارت ویلي د سفارت کارمندان ته لارښوونه کیږي چې په خپل ځایونو کې پاتې شي. د متحده ایالاتو سفارت سپارښتنه کوي چې د متحده ایالاتو اتباع باید د هوایي خبرته اعلانېدو په صورت کې په سمدستي توګه پناه واخلي. امریکا په کیف کې خپل سفارت یو ورځ وروسته له هغې تړي چې دغه هیواد اوکراین ته د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د کارولو اجازه ورکړه. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شي مطالب هم دومره ول تر بلې خبري غړي دوی عمل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.